د وطن هیوادوال امیر خان نومي څخه د منګلو اډې په شاوخوا سیمه کې 2,50,000 افغانۍ غلو غلا کړي او تښتولي وي چې د اطلاع سره سم د امنیه قومندانۍ اړوند د دویمې امنیتي حوزې منصوبینو لخوا د چټک اقدام په پایله کې د غلا په تور تورن کاس د پیسو سره لاس په لاس ونیول شو. د دویمې امنیتي حوزې قومندان مولوي عقیل جان عثماني لا وړاندې ویلي لله الحمد د خوست ولایت امنیه قومندانۍ دوهمې امنیتي حوزې پیاوړو مجاهدینو یو ځل بیا یو تن غل چې زمونږ هیوادوال څخه یې 2.5 لکه افغانۍ تښتولې غلا کړې وې، خو د بیدارو مجاهدینو او د زیرکو د کشفیاتو له امله هغه غل ونیول شو او پیسې د هغې څخه وصول خپل مالک ته وسپارل شوې. د خوست میشتو ټولو ته ډاډ او اطمینان وکوم چې لله الحمد د امارت د امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي او ډېر ځیرک دي. د هر جنایي تروریستي پیښې په ترسره کولو په وخت کې به انشاءالله دوی ډېر بیدار او ځیرک وي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې په خوست کې بې امني او ګډوډي رامنځته کړي. امیر خان نومي تن چې غلا شوي پیسې بیرته ترلاسه کړې د دویمې امنیتي حوزې منصوبینو د چټک او پر وخت اقدام ستاینه یې کوله. د خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې د اسلامي امارت سره یو ځای شي، یو موټی شي، یووالی جوړ کړئ، ځکه چې اسلامي امارت د افغانستان یوه سرمایه ده. نو د دوی څخه زه ډېره مننه کوم چې موږ ته یې خپلې پیسې په خپل ټایم نه دوی موږ ته ویستې د غلو نه. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم د یادې حوزې مجاهدینو دې ته ورته د غلا په تور تورن کسان نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي. لا هم د یادې حوزې مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د هر ډول ناوړه کړنو په مخنیوي کې به هیڅ راز هڅې او قربانۍ دریغ نه کړي.